د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 10 تنه ټپیان شوي دي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ او که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سعودي عربستان رسمي رسنیو د شنبې په ورځ ویلي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې پر هوایي ډګر باندې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 10 تنه ټپیان شوي دي. سعودي عربستان د ایران له ملاتړه برخمن د یمن حوثي ډله د دې برید مسؤله ګڼي. سعودي عربستان ویلي چې په ټپیانو کې مسافرین او د هوایي ډګر کارمندان شامل دي. د اس پی آی پر نامه د سعودي عربستان خبري اژانس ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان اوښتی او دا چې یو شمېر ښیښې هم ماتې شوي دي. تر دې وړاندې د اګست میاشتې په 11 پر همدې هوایي ډګر باندې په یو بل برید کې هم 4 تنه ټپیان شوي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ په یو ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغي ډلې پر وړاندې جنګیږي. داسې یوه ډله چې د ایران ملاتړ له ځانه سره لري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.